قرآن کریم براشی اللہ رب العالمین تب درخواست کی سب ورتوئی ما حدیث مبارک تلاوت کو الصیام والقرآن روج براشی اللہ رب العالمین تب درخواست کی حدیث قدسی دے اللہ رب العالمین بروجی تا طاقت دا خبرور کی سنگ شکل کی براشی و عزیزانو دیو علم قول لے خما کتاب کے ندلی دلے یو علم قول کرے دے وی اللہ رب العالمین تبا روجب مختلف شکلونو باندے رازی خوی یو انسان تبای اللہ رب العالمین دی یوسف علیہ السلام پشانتی خیست شکل کے راولی رب العالمین تب روجہ درخواست کی یا اللہ وستانہ بدغی وقت پلار ہیرشی دغی وقت بدن رور ہیرشی دغی وقت بدر نخز ہیرشی دغی وقت بدر نہ دنیا ہیرشی تب دیتا گورے دا دمر حسین ملگرے دکم زین راغے لنبے بروجہ دار تا ورغاڑی اوزی روجہ دار تا بغاڑ ورکی روجہ دار تا بوئی ما پی جنی کنا ورتوی ماستا پشانتی حسین جمیل انسان لی دلین دے ورتوی زستارو جئی ما زمارو جئی وی آو زدستارو جئی ما ستا خو ډیری مزیدار سترګې دي ورته وی دا ځکه ښایسته دي چې روژه کې به خلقو د سترګو نه خوبونه روانو ستا د دې سترګو نه به اوښکې روانې وي زما په سترګو کې چې حسن ګورې دا ټول ستا د روژې د جړه اوښکې دي بیا وی سبحان الله الحمدللہ و شکر للہ زدستاد روجی اخ کئیما ورطوی مزیدار صورت دے دیر مزیدار اخ کلے جسم دے ورطوی زدستا د صبر والا روجیما تا باندی بچا ظلم کولو تا باورت جواب پا صبر باندی ور کولو زدستاد روجی اگر روجی ما چتا پا وقت صبر کی مظاہرہ دا صبر کرے دا زکا ما خیست وجود والا گوری ورطوی ڈیری مزیداری نرمی خوگی خوگی خبری کے را سرا اے مومنانو ڈیری مزیداری خبری را سرا کے دمرخ کلی خبری ستا پا آواز کے خوندے ستا پا آواز کی لذت دے ستا پا آواز کی زړه تراخ کل دی ستا مزیدار آواز دے ورطوی زستا اگر ہو جائیما چی خلق بد دنیا خبری کولے تا بز در رب العالمین پا ذکر باندے ساتلما یاد ساتی چی سوگوی زمادی پا قبر کی حسن مزیدار وی سوک وی زدی پا قبر کے کل را پاسے گما سوک دی وی زمادی چہرہ خیستوی سوک وی زمادی وجود خیستوی سوک وی زمادی جامی خیستوی یاد ساتی گوری ورطوی ستا دیر مزیدار لباس تے ما داسی لباس دنیا کی لی دلے ندے داسی مزیدار لباس ما دا چاپ غاڑا لی دلے ندے ورطبرو جو فرمائی اے دخد بندہ زدستا اغا لباس ما چھ خلق بزان تا لباسو نکتل تا بچکم دے دا فقیرانو او دا غریبانو دا لباس خیل ساتلو مرے قسم بخدے پر معمولی خبرم خدے بخی انشاءاللہ دا خود روجی خبر دا ورطوی دیر مزیدار ما ترا روانی دیر خکلی مزل کے بعضی وقت کی انسان را روانی خو مزلی بدرنگوی خلقوی یار میں دیر مزیدار دے خو یر سے با مزلی دیر بدرنگ دے دے قارغ مزل کے سے با ٹوپو نوی گڑ وڑ لگی نو سڑے دیر مطمئن نہیں یار میرا روان دے معشوقہ میرا روان دا دوست میرا روان دے دیر مزیدار صورت سرا
ډېر ښکلی مزل کوي ورته وایي ډېر ښکلی صورت سره ډېر مزېدار قدمونو سره را روان میده میده آرام آرام والا سکون سکون والا قدم اوچته ای د خدای بنده دا در کې کوم صفت راغلی ورته وفرمایي رمضان به ورته وایي ای د خدای بنده زه هغه خپې ما هغه مزل ما چې خلقو به دا د خپو دا خپل قدمونه ګناه دپاره مصرفول ته به د قرآن د اورېدو دپاره د دنیا د یو ځای نه بل ځای ته روان وې رمضان کې لرې لرې ځئ ښه لرې لرې ځئ هر چېرته ځئ او ای په دې نیز ځئ دا زما دوست دی دا مې رور دی چې الله دې زما نه خوشحاله شي دا زما دوست مطمئن شي نو هر چا ته ورځئ رمضان کې هر چا سره کېنئ رمضان کې موږ یو مړی پس دماغو مې بوج دی دا شیطاني خبرې دي ولې په دماغو باندې بوجي الحمدلله ټولو وایي الحمدلله روژه ده نن قسم ده ما ترجمه نه ده کړې بېګا ګډ وډو منو ما ویل یاره داسې چل دی چې نن بیا سنه د جمعې خطبه ګډه ونه په ایمانداري دومره ستړی یم چې د حد نه سیوه هلکه دا څنګه چل دی پته راته ولګېده چې دا ټول برکات د قرآن عظیم الشان دی انشاء الله د قرآن عظیم الشان برکات دا دي موږ ورځ کې ترجمه کوو شپه کې بیا د دې ښکلو شاګردانو ملګرو متعلقینو مساجدو کې ختمونه بیانات زما یو وروره بله ورځ دلته راغلی ما د مالچېره زما سره ټیم نشته ټیم مې بند دی ملګري را سره ولاړو ګواهان موجود دي دلته همال تاسې بیټې ما ته وینا کړې ده نو مهرباني وکړي بس زما یو پروګرام دی د مدرسې رکن دی نو فلهذا تاسې په خدای باور وکړئ چې هغه ته ما دا خبره وکړه په دا سپینه ږیرې داسې وجړل قسم دی که هغه اوښکې مې اوس هم هېرېږي په ایماندارۍ درته وایم نو ما سوچ کولو چې دا کیسه دی مولا د دوه پیسو هم نه مړه ځان ته ګورې په غټه سترګه ونه ګوري ته څه شی ته وایې که زما هالینډ کې خلک بیان اوري یا چې کوم دی یورپ کې بیانات زما اوري یا سعودي کې خلک بیګا د سعودي نه یو ملګري رابطه کړې وه روژه ماتي ټیم ته قریب ټیمو ما ته ویل حضرت روژه ماتي ټیم ته قریب ټیم دی کومه دعا درته وکړم نه مې کتلی نه مې لیدلی وی قسم په خدای د روژې په خوند باندې ځکه وایي موږ د ورځې شپې کار کوو د ورځې بیا اکثر ناست یو وایي هغه خوبونه ټول ختم شو د شپې بیانات اورو د ورځې هم اورو وایي مدینه منوره کې پراته خو د درود شریف او د مدینې منورې پته راته نه وه مثال په طور باندې سعودي کې پراته یو دا د برکات د بیاناتو د ورونو عزیزانو داسې ملګري الله دې بل یو ملګري را سره رابطه کړې وه سعودي نه دا د منصیرت علاقې ازاري ډیویژن طرف ته مرګري دومره مخلصین دي نو دا زما کمال نه دی دا د ملګرو شیشه پاکه ده پاکې شیله چې ودرېږي مخ به درته پاک ښکاره شي نو صاحبه دوی چې دا زمون مخ ګوري په خپله شیشه کې ګوري که زما شیشه کې زما مخ ولیدلو هېڅ هم نه یم د ګناه نه تک تور بدرنګ نو عزیزانو دا به خپل کمال نه ګڼو نو چې ماله څوک د شپې دعوت راکوي ولې به نه ځم هر چا ته به ځم خو چې ټیم وي انشاءالله نو صاحبه دا روژه داسې خوشحالۍ کې روانه ده خدای دې په تاسې باندې هم خوشحالۍ کې تېره کړي تاسې وایي موږ ته څرنګه دا د رمضان خبره روانه ده صورت د رمضان مې درته بیان کړی تاسې ټولو ګورئ ښه یار مو خوښ وي که نه ښه دوست مو خوښ وي که نه قسم په خدای په ژوند کې بعضې وخت کې د رور نه دا دې راوړي زوی نه ښه دوست هغه مخکې وي انسان ته داسې راغلي تاسې ګورئ دنیا کې ښه دوست به دی د عزت مقام ته ورسئ نو ښه دوست غواړئ ښه ملګری غواړئ نو رونو بل خوا مه ځئ روژه کې کوشش وکړئ چې زما روژه کې څومره کمزوري ده غیبت کوم دا ولې نه پرېږدم دروغ وایم دا ولې نه پرېږدم مونږ ټول عمر لوح لعب کې لګیو تیر موږ تاسې نه خپل ځان درته ښیم تاسې الحمدلله ذکر و اذکار کې لګئ زه وایم دا خبره بیګا مې کوله چې رونو چې یو سړی په یورپ کې 10,000 کرت درود شریف وایي قیامت کې به د سره زه یو دا به اوچت مقام کې دا به اوچت اعلی مقام کې هلته ګناه کول اسانه دي څه ممانعت نشته هلته او بیا هم دې په خپل نفس باندې زور لګئ نفس ورته وایي ګناه وکړه دی وایي زه درود شریف په نبي علیه السلام وایم ماله ځنګلي کې اوس ماله جومات ته ګناه راځي ما ته مدرسې له ګناه راځي ماله کور له ګناه راځي نه هغه سخته ده
چې چار چاپیر د ګناه ماحول دی او ته لګې په آقا انعامدار باندې درود وې. دا د ایمان نښه ده، دا د اسلام نښه ده، دا د کامل مخلص انسان نښه ده چې په ځای د ګناه کې خپل رب یادوي. ورته ویس ډېر مزیدار قدم دی دی، ډېر مزیدار بارو به قدم سره را روان. دا راته ووایا ورته وی اے مومن بندا زستا هغه روجه ما، زستا هغه عمل ما چې خلقو به بېغمه خوبونه کول، خلقو به لوح لعب طرف ته مزلونه کول. اے بندا تا به زه د شپې د قرآن کریم تلاوت لپاره یو ځای نه بل ځای ته به تللې، یو ځای نه بل ځای ته به د مسلمان تپوس ته تللې. یو مسلمان به بیمارو، یو مسلمان به ضرورتمندو، ته به لاړې د هغه تپوس ته به کښېناستې. زه ستا د هغه خپو د مزل اثر ما. ها ډېره مزیدار ماشاء الله. ورته وی ما ستا په شانتي داسې مزیدار ښکلي انداز سره قط و قامت لیدلی نه دی. ستا خو داسې وجود دی چې نه ډېر اوچت دی نه ډېر لاندې دی، ډېر مزیدار درمیانه قد جوړ دی. ای د خدای زما د دې سفر ملګریا دا څه وجه ده؟ دی ورته په ژړا شي، ورته وایي غاړه راکه، بس غاړه راکه رانږدې شه. دا درته ویلی نشمه، دا به د رب العالمین د وړاندې درته ویما. غېږ کې بیا کلک ونیسي، وی مینه به څومره ورکوي؟ د مور عمره مینه؟ نه نه نه، د مور مینه خو چې ټاکیم نه ده. یاره د بیبي مینه به ورته ورکي، ځکه د دې ښځې دپاره موږ څومره آرام کو. وی به نه د ښځې څه مینه ده، د زوی مینه به ورکي؟ نه نه نه، د زوی څه مینه ده. وی د لور مینه به ورکي؟ وی نه نه نه، د لور څه مینه ده. د چا مینه ده؟ وی رمضان به ورته وی چې راغاړې ووځه، کلک به هغې کې ونیسي. الہ العالمین ته رحمان او رحیم ذات ته به ودرئ، ورته به وی یا الله اے کریم او مهربان ربا دا څوک دی؟ ورته وی دا ته راته ووایه. الله ته خو پته ده، وی زه د عمل رمضان ما. یا الله ما سره یو وعده ده ستا، یا الله خلقو با خوبونه کول، دی ما د خوب نه منع کړی، خلقو به خوبونه کول، دی ما د خوب نه منع کړی، خلقو به خپل خواهشات پوره کول، دی ما د خواهشاتو نه شهواتو نه ورځ کې منع کړی. یاره خو ګورې دې خبرې ته سوچ کوئ رونو. روژه به شفاعت کوي، ولې به شفاعت کوي؟ یقول صیام، وی به رمضان المبارک یا رب منعته الطعام، دی ما منع کړی د طعام نه، د شهواتو نه مې منع کړی. اے زما ربا دې زما ټول صفات برابر ساتلی دي. نو یا الہ العالمین تا یو وعده کړی ده چې رمضان به شفاعت کوي، نو یا الله د دې بنده متعلق زه شفاعت کوم. الله وی ستا شفاعت قبول دی، الله وی ستا شفاعت قبول دی. الحمدلله الله وی قبول دی. دا خو د رمضان المبارک مقام دی. موږ پښتانه یو یار روژه ډېره سخته، پام کوه ولې به سخته یې؟ ته خو الحمدلله ښکلی مسلمان یې، ستا ته خو الحمدلله طعامونه پراته دي، تاسو ته خو الحمدلله که یو طعام هم نه وي، اوبه کجوري دا خو ارچا کروي، که یو طعام هم نه وي نو زه وایم چې ساګ او روټۍ دا به ارچا کره انشاء الله برابري.